محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې 4 خبرې 4 صفتونه کله په یو انسان کې پیدا شي بیا کچیری دا دنیا ټوله هلاک شي، دا دنیا ټوله ورانه شي، نو بیا به هم ودې انسان ته نقصان نه وي چې کله په دې انسان کې 4 خصلتونه 4 صفات موجود وي. شرکوونکې اداره، عبرتناکه کیسې او حدیثونه. اول صفت دا چې د امانت حفاظت به ته کوې، په تا کې به دا صفت موجود وي چې هر وخت ستا لاس ته هر قسمه امانت ورسیږي، ته به د هغه حفاظت کوې، په امانت کې به خیانت نه کوې. نن سبا دي ټول انسانان په دې خپل ګریوان کې وګوري چې د دوی سره د امانت څومره خیال سته، دوی د امانت څومره حفاظت کوي. نو څومره چې په دوی کې د امانت حفاظت کمزوری دی او په امانت کې خیانت کوي، د غمره به د دنیا او مال نقصان ورته رسیږي. دویم صفت دا چې په خبرو کې باید انسان صادق وي، صداقت ولري، رښتینی وي، دروغ نه وایي. بیا دې هم انسانان په دې خپل ګریوان کې وګوري چې په روزانه ژوندون کې، په کاروبار کې، د خلکو سره، د معاشرې سره، د خپل اهل قریبانو سره زه څومره خبرې رښتیا کوم او څومره دروغ کوم. غالب زوم د ډیرو انسانانو به پر رښتیا خبرو دروغ خبرې زیاتې سي. نو کله چې انسان کې دا صفت موجود وي چې هغه په خبرو کې دروغ نه وایي، ټولې خبرې رښتیا کوي، د دې انسان دنیا ته به رب لا یزال نقصان نه رسوي. دریم دا چې ته باید ښه اخلاق ولرې. که چیرې ته بد اخلاقه یې نو ستا رزق به هم کم وي او د دنیا د خلکو سره، د خپل اقرباو سره به ستا عزت هم نه وي. نو ته باید په خپل ځان کې دا یو صفت پیدا کړې چې ستا اخلاق ښکلي وي. څلورم صفت دا چې ته څه خورې، په خپل اولاد باندې څه خورې، دا به حلاله نفقه وي، دا به حلاله روزي وي. که ته چیرې دا نه ګورې چې حلاله ده که حرامه، هسې خپله هم خورې، په اولاد باندې هم خورې، بچانو باندې خورې، نو دا به ستا و مال ته ډېر نقصان ورسوي. دا عمل ستا و دنیا ته ډېر زیانمن او نقصانمن دی. نو دا 4 صفات که انسان په خپل ځان کې پیدا کی، د امانت حفاظت، په خبرو کې رښتینولي، صداقت او ښه اخلاق، حسن خلق. 4م شی دا چې حلال روزي، نو دې انسان ته به الله رب العزال نقصان نه رسي. حتی روایت کې دا راځي که ټوله دنیا هم ورانه سي، الله به وده ته نقصان ونه رسي. په مسند احمد کې دا روایت راځي او امام ابن کثیر رحمه الله په خپل تفسیر 4م جلد کې هم نقل کړی دی.